آی معنا زه لکه I go زه ځم. وی معنا مونږ لکه we play مونږ لوبه کوو. یو معنا ته یا تاسو. you come ته یا تاسو راځئ. هی معنا هغه. he eats هغه خوراک کوي. شي معنا هغه خو چې جینۍ وي. she is ill هغه ناجوړه ده. دی معنا هغوی. they play cricket هغوی کرکټ لوبه کوي. my معنا زما. this is my book دا زما کتاب دی. our معنا زمونږ. this is our home دا زمونږ کور دی. your معنا تاسو ووایئ په کمنټ کې. his معنا د هغه. this is his bag دا د هغه بیگ دی. her معنا د هغې. this is her cream دا د هغې کریم دی. their معنا د هغوی. this is their home دا د هغوی کور دی. ویډیو لایک کړئ، نورو درسونو دپاره موږ فالو کړئ. ډېره مننه.